دا یو غم د ویشه پاتې چرته پټ تیاره کې ناستو دا یو غم د ویشه پاتې چرته پټ تیاره کې ناستو ورو ورو پټ مې زړه راغې لکه مار د ښکار په تمه خلک وایي لاړ بوډا شو غني خپلې مستۍ وخوړ خلک وایي لاړ بوډا شو غني خپلې مستۍ وخوړ زه یم ناست د یار ویښتو کې د نرګس ګلونه ږدمه غني خان عبدالغني خان لیونی غني فلسفي غني او غني د ستر خدایي خدمتګار باچا خان مشر زوی غني خان په پښتنه خوره په یو داسې وخت کې سترګې غړولې وې چې په متحده هندوستان د فرنګیانو پنجې خښې وې او باچا خان د ازادۍ هڅې پیل کړې وې غني خان د پښتنو زبون ورځ بدحالي بې اتفاقي او د سیاست څخه لرېوالی لنږدې لیدلی وو او همدغه وجه وه چې د پښتنو د بیدارۍ لپاره یې قلم پورته کړو او چې هغه د شعور په پوړو یې وړومبي قدم کېښودو سره قلم پورته کړی و نو تر مرګه یې د قلم په ژبه د پښتون قام د خدمت جهاد جاري ساتلی و غني خان که څه هم د یو شاعر په حیث تر ټولو زیات شهرت لري خو ولې غني پوهان وایي چې غني خان په خپل ځان کې یوه پوره دنیا وه هغه نه صرف یو د اعلی پایې شاعر و بلکې یو بې بدله مصور فلسفي انجینیر مفکر لیکوال او صحافي هم و حقیقت نشته باد یم مستولګو هم مستېږم په خندا کې مې جړا ده په خبه سترګو خندېږم وایه لیونیه ولې جاړې چې جړېږم او چې پړق د اتڼ واچوم ستا په وینه کې ګډېږم دا د تش د خیال دوکه یم که یو خیشت یم چې خورېږم غني خان ته دا هم اعزاز په برخه دی چې د نړۍ پر کچ په پښتنو په انګریزۍ کې یې اولنی کتاب لیکلی و همدا غني خان دی چې له ساینسي نړۍ د اهمیت څخه خبر و او د صوبې لومبی کیمیکل انجینیر هم ګڼلی شي د تختبایې د شوګر مل لګولو سیراک داغه په سر ده نو چیف کیمسټ هم و د غني خان شاعري د بلها تجربې او مشاهدې نچوړ ښکاري او ولې به نه وي چې په نړۍ کې ګرځېدلی شخصیت وو شاعري یې که د فلسفې او تخیل ډکه ده نو د علاماتو یې هم داسې استعمال کړی چې سړی ورته ګوته په خوله شي همدا وجه ده چې غني د حسن تخیل او علامت لوی شاعر منلی شي که د خپل وخت د لوی خلکو نه متاثره و نو هغوی ترې هم بې درېغه متاثره وو او هم دغه وجه ده چې د مشهور فلسفي رابندرنات ټیګور شاګرد او نږدې ملګری و غني خان که یو خوا فرنګي ته د پښتون خوی بوی نسل او ټاټوبي د ورپېژندنې لپاره دی پټانز لیکلی نو بل خوا یې په خپله شاعرۍ کې د پښتون د کلتور او روایاتو هم ښه زوروره ترجماني کړې غني خان په خپله خاوره قام ژبه او لرغوني تاریخ مین سړی و خو ولې په پښتنه ټولنه کې د پیړو راهسې د خورو وهمونو په ګوته کولو او د دې لرې کولو لپاره یې داسې